السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ او روغ به اوسئ. نن د درس د اکسل 2024 عملي زده کړه. نن 14مه ورځ ده دوستانو. را به شو اکسل فایل به خلاص کړم زه. تیر درسو کې مونږ په سیل باندې خبرې وکړې، په سټایل باندې مونږ خبرې وکولې چې دغه ټول کارونه مونږ له دې ځای نه هم کولی شو. انزرټ کو، رو انزرټ کو، کالم انزرټ کو، دې ځای نه هم همداسې انزرټولی شو. همداسې که غواړو چې شیټ انزرټ کو، دې ځای نه اسانه طریقه یې دا ده، بیرته یې ډیلیټولی شو، رینیم نوم ورکولی شو، کاپي یې هم انتقالولی شو. که چیرې غواړو چې دا قلف ورکو، که چیرې غواړو چې دغه قسمت ته لږ رنګ ورکو، که چیرې هاید کو ان هاید کو، سلیکټ آل شیټ سلیکټ کیږي. همدا رقم که چیرې غواړئ چې دواړه سلیکټ کړئ، ګورئ یو دا کلیک کړئ بیا کنټرول ورسره ونیسئ. زه څو شیټه لرم، که چیرې غواړم چې دا اول شیټ پاتې شي او دا نور ډیلیټ کړم، دلته به کلیک کړم، ګورئ کنټرول ورسره نیسم، دا مې انتخاب شو، دا درې واړه انتخاب شول. دلته به څه کوم؟ ډیلیټ. درې واړه یو ځای ډیلیټ شول. که چیرې غواړم چې دا ساحه انتخاب کړم او دا ساحه انتخاب کړم، کنټرول به ورسره ونیسم، دا انتخاب شو. که چیرې غواړم دغه ساحه هم انتخاب کړم، کنټرول ونیسه، دا انتخابیږي. کنټرول ونیسه، داسې. پوه شوئ پرې؟ دا ټول اوس سلیکټ شو. زه اوس یو عدد ولیکم، کنټرول انټر ګورئ ټولو ځایو کې ولیکل شو. په دې باندې پوه شوئ؟ فارمټ کې دا پروټیکټ شیټ او لاک سیل مونږ ویلی ده. که چیرې له هیره وتلی وي بیا به یې تکرار کو. ګورئ په نورمال ډول هر سیل چې ده دا لاک وي، دغه ټول سیلونه لاک وي په نورمال ډول. داسې لاک نه وي چې مثلا هغه خلاص نشي، ایډیټ پکې ونشي، خو د دې دغه له عادي حالت یې څه وي؟ لاک وي. که چیرې مونږ قلف ورکو نو ټول ځایو کې مونږ لیکنې نشو کولی. اول به لاک ورکو. ګورئ دلته به کلیک کړم زه، دا به فعلا عادي لاک شه، یعنی لیکن پکې نه کیږي، خو قلف مونږ نه ده ورکړی، یعنی پاسورډ مونږ نه ده ورکړی. بیرته ان پروټیکټ شیټ بیرته جوړ شه. پوه شوئ پې؟ دلته یعنی پروټیکټ کده کو او کوډ ورنه کو، لاک کیږي خو بیرته به خلاصیږي له انده ځای نه. بدون د پاسورډ د مونږ لاک، بدون د پاسورډ د مونږ انلاک. که چیرې پاسورډ غواړم ورکم، ګورئ یو دوه درې، تکرار یو دوه درې. ګورئ عادي حالت کې مې ویلی چې دغه سیلونه ټول لاک وي. دا به زه کلوز کړم، سیف به کړم، بیرته به بیا دا خلاص کړم. ګورئ اوس به دلته لیکنه کیږي، دلته لیکنه کیږي، په هیڅ ځای کې لیکنه نه کیږي، ایډیټ کیږي نه، هیڅ شی کیږي نه. خو دا زه بیرته راشم، دا بیرته انلاک کړم او زه داسې وغواړم چې دغه ځای کې د لیکنه ونه شي، دې ځای کې د لیکنه ونه شي، نور ټول ځایو کې لیکنه وشي. دا به ان پروټیکټ کړم یو دوه درې، دا به زه سیف کړم. بیا به راشم، اوس به راشم کنټرول ای، دا ورته وایم چې دا د ټولو لاک ایسته که، او ورته ووایم چې دا قسمت او کنټرول ورسره ونیسم او دا قسمت. اوس دا به بیرته څه کړم؟ لاک کړم، یعنی تنها دا ځای او دا ځای لاک که. اوس ورته پروټیکټ شیټ وایم، یو دوه درې څلور پنځه به اوس ورکوم. ګورئ دغه ټیک مارکونه څه دي؟ یعنی دغو ته اجازه ورکه، دا نورو ته اجازه مه ورکه. ګورئ سلیکټ لاکډ سیل، دا به سلیکټ کیږي، سلیکټ انلاک سیل سلیکټ کیږي به، خو هیڅ شی به نه کیږي. که غواړئ چې ډیلیټ شي نو دا به کلیک کوئ، دا اجازه ورکول دي. که غواړئ سورت شي دا به کلیک کوئ. ګورئ که فارمات رنګ ورکوئ، ډیزاین ورکوئ، ایډیټ شي نو دا به انتخابوئ. یو دوه درې څلور پنځم کوډ ورکړم، بیا تکرار یو دوه درې څلور پنځه. دا به زه سیف کوم یو وار، بیا به راشم. ښه دلته لیکن کیږي، ولې کیږي؟ خو دلته لیکل کیږي نه کیږي، ځکه دا مونږه لاک کړل. اوله مو ویلې چې ټول فایل څه رقم، یعنی له ایډیټ نه
لاک کو یعنی بیا مو وویل چې تنه دغه ځایو کې څوک لیکنه ونشي کولی وینئ لاک لیکل کیږي نه کیږي په دې باندې پوه شویه دا به بیرته زه ان پروټیکټ کړم 1 2 3 4 5 دې ځای نه موږ پروټیکټ شیټ تنه د لیکلو نه موږ پروټیکټ کولی شو د ایډیټ کولو نه پروټیکټ کولی شو د ډیلیټ کولو نه پروټیکټ کولی شو او هغه ځای نه چې کوم موږ وویلې کوم ځای کې و انفو کې و که نه دلته ورک بوک مکمل ورک بوک ګوره د ورک بوک او د شیټ فرق کوی شئ دا شیټ ده دا هم شیټ ده یو د دو لاک ده یو د مکمل ورک بوک ده د اکسل فایل ته څه وایي ورک بوک مکمل که لاک کولی شو بیا هغه موږ کوم ځای نه کولی شو انفو نه ورک بوک نه کولی شو دو قسمتونه دا تکراري درس و که چیرې هیر وتلی وي دم بیرته له سره وویلی دلته سوال لرئ ربه شو دلته به زه دا به زه ورته وایم چې آل بارډر کرته او دلته ورته وایم چې دا میرج که او دلته څه شی راته ولیکه ټوټل غواړم چې دغه ماش چې ده غواړم چې جمع کړم آلټ مساوي کلیک که انټر که ګورئ څه شو جمع شه دا یې اسانه طریقه په دې باندې پوه شوې که چیرې غواړم چې جګترینه ماش د ما څو ده څه شی دې کې جګترینه ماش زما څو ده مساوي به ولیکم او څه به ولیکم ماکس یعنی جګترینه ماش ګورئ دغه ساحه تاسې هم ورته انتخابوی شئ له ادرس طریق نه هم ورته کولی شئ ګورئ دا پیره به زه له ادرس له طریقه انتخابول خو د هر چا زده ده کوشش وکړئ دغه سخته طریقه یې هم زده کړئ ګورئ دا شروع یې چی نه ده ال نه ده که نه د ال کالم ده صحیح ده ال څو ده څویمه رو ده 2 ګورئ انتخاب شوه که نه بیا به 2 ټکي سر په سر تر کوم ځای پورې ال څو ده ال شپږه پورې ال شپږه پورې انتخاب یې که که نه خپله قوس بسته انټر درته وایي چې جګترینه ماش د تا څو ده 80,000 ده وملیده او که چیرې غواړم چې ټیټترینه ماش خپل وګورم څه شی ټیټترینه ماش خپل وګورم مساوي مین قوس خلاص دا پیره باید داسې انتخاب کړو قوس بسته ټیټترینه ماش زما څو ده 15,000 ده که چیرې دا 15,000 دغه 12,000 زه 1000 روپۍ کبی څو نو ټیټترین ماش زما بیرته اتومات خپله کمیږي که دا جګترین ماش زما 80,000 ده که نه دغه 12,000 زه ورته وایم چې 90,000 څو 90 1 2 3 که اوس د ماکس فرمول پې کار وکړو نو د 80,000 په ځای به موږ ته 90,000 استفاده کوي سم مو وویله چې جمع کوي که چیرې داسې عددونه یې 12 15 دلته وي مثلا 20 که غواړو چې دا جمع کړو څه به کوو مساوي سم قوس خلاص ادرس له طریقه ویلی شو داسې هم کولی شو دا جمع که راته کامه دا جمع که دا جمع که کامه دا جمع که که چیرې څنګ په څنګ وي بیا د کامې نه استفاده کوو ښه او که چیرې څنګ په څنګ عددونه نه وي نو ورته وایم چې دا جمع دا جمع ده په دې خو پوهېږئ ټول څو شو 40 ګوره 20 او 15 15 15 12 40 او که چیرې څنګ په څنګ عددونه وي مثلا داسې عددونه وي دا غواړو چې جمع کړو مساوي لیکو سم قوس خلاص داسې سلیکټ کولی هم شي قوس بسته څو شو 80 داسې هم کولی شو چې مساوي ولیکو سم ولیکو قوس خلاص ورته وایي چې دا خانه کامه دا خانه
بعضې حافظ کې کار کوي بعضې کې نه کوي حافظ 2014 کې کار کوي داسې هم جمع کولی شو دا به بیرته زه کلیر آل کړم ګورئ که چیرې غواړو چې اوسط د دو پیدا کړو په اوسط ډول زمونږ د فی نفر معاش څو ده اوسط باندې پوهیږئ څه رقم وي مثلا یو شاګرد ده NO name ده subjects ده دلته که چیرې غواړم چې دا سبجیکټ د دې څه ده انګلیش ده دا څه ده تیاری ده دا پښتو ده دا کیمستري همداسې راځي دا کیمیا ده مثلا دا څه ده فیزیک ده د دو نمرې مثلا دي زه لیکم چې 50 دا به تغییر ورکړو 80 90 اویا او دا هم وکړو 30 50 په لیکو که غواړو د دو اوسط پیدا کړو چې یعنې په اوسط ډول د دې په یو مضمون کې نمرې څو دي ګورئ دا دوه طریقې دي مساوي ورته وایم چې دا ټولې چې که جمع که او کولی شو چې داسې هم وکړو ګورئ مساوي دا جمع ده جمع ده جمع ده دلته یو ځای کې موږ مساوي ولیکله دلته هم مساوي ده اول دا ټول جمع که صحیح ده بیا یې تقسیم دی څو مضامین دي 1 2 3 4 5 تقسیم دی 5 کرته دا به قوس کې ولیکو ورته ولیکو چې مساوي سم قوس خلاص دا راته جمع که صحیح ده قوس بسته او بیا یې تقسیم دی 5 کرته څو شوي په اوسط ډول د یو مضمون کې د 4 شپېته وړي یعنې دا په دې معنا چې دغه مضامین ټول جمع کړل بیرته تقسیم دی تعداد یې کړل نو په اوسط ډول زمونږ د یو مضمون کې د یو شاګرد نمرې څو دي 4 شپېته دي همدا رقم که چیرې دلته کلیک کړو داسې هم کولی شو چې راسن فرمول مو لیکو مساوي ایوریج شی ایوریج ګورئ دلته درته هم راوسته ایوریج قوس خلاص د دو معاشاتو څه راته پیدا که اوسط ډول په اوسط ډول د یو کارمند معاش څو ده 77800 که چیرې دغه ټول معاشات منګه جمع کو او تقسیم دی تعداد وکړو نو په اوسط ډول زمونږ معاشات څو ده 7,800 روپۍ د یو نفر کارمند معاش کیږي همدا رقم دغه فرمولونه چې مونږ وویلې دې ځای نه هم کار کولی شو بل مثلا که چیرې یو کاونټ ده بل څه ده کاونټ ای ده ګورئ د کاونټ او د کاونټ ای ترمنځ فرق څه ده که چیرې دا د شاګردانو د ثبت نام پیسې وي صحیح ده دلته ولیکم څه شی فیس د دو فیس څو ده 200 ده د دو 300 ده د دې 500 ده دا مثلا 800 ده او دا مثلا 200 ده دا به ورته دا منځ کې به ورته ولیکو چې دا څه ده فری ده دا مثلا ټول څه ده انګلیش ده کنټرول انټر ګورئ که غواړو چې دا حساب کو ډیر غټ جدول وي که غواړو چې دا حساب کو څو کارمندانه دي یا خو دې ځای نه هم ښکاري چې څو دي 4 دي
خو که چیرې دا نه وي مثلا شمارش نه وي او دا زښته زیات وي ګورئ زه دا کنټرول C کنټرول V کنټرول V کنټرول V که غواړم چې دا حساب کړم چې څو تنه کارمندان دي صحیح ده زه به لیکم د کاونټ فورمولې نه به استفاده کوم مساوي کاونټ کراته قوس خلاص دا راته حساب که چې ټول څو کارمندان دي څو دي 14 دي اوس دغه وګورو چې دغه فری پکې حساب کړي که نه ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ګورئ کاونټ څه معنی تنه اعداد حسابوي چې حسابوي نو دغه فری شاګرد حساب که نه نیک حساب راته او که چیرې غواړو چې کاونټ A څه معنی یعنی A له آل نه اخیستل شوی ده یعنی څه چې دي ټول راته حساب که فری هر څه راته حساب که بیا به څه کار کوم کاونټ مساوي کاونټ A قوس خلاص دا ساحه زه ورته انتخابوم اوس به څه وکړئ ټول څو دي وای 20 دي څو دانې فری دي 1 2 3 4 د کاونټ A او د کاونټ ترمنځ فرق باندې پوه شوئ کاونټ څه کار کوي تنه اعداد حسابوي او کاونټ A څه کار کوي ټول یعنی عدد هم حسابوي او نوم و حروف هم حسابوي دا له دې ځای نه هم موږ ویل کولی شو چې دې ځای نه هم استفاده کړو ګوره دا غواړو چې جمع کړو شارکټ څه و الټ مساوي او دې ځای نه هم کولی شو چې ورته وایي چې سم که راته انټر که ګورئ جمع یې که که نه او که غواړو چې اوسط یې پیدا کړو انټر که اوسط یې پیدا شو که نه بیا به پاک کړو دلته بیا به راشو دلته ګوره کاونټ نمبر څو نمبره دي ګورئ کلیک کې انټر کې څو شو 15 نفره دي ګورئ 1 2 3 4 5 که چیرې زه دلته ولیکم چې دا موږ سره فری کار کوي کاونټ خو تنه چې حسابوي عدد حسابوي داسې اسم چې اوس هغه نه حسابوي نو دلته څو شوله 4 شوله مخکې څو وله 15 وله کنټرول زید ګوره 15 وله دا به بیرته بیا پاک کړم دلته به بیا راشم د کاونټ باندې پوه شوی کاونټ A دلته نشته هغه ما اندازه تاسو ته درسره کړه ماکس څه کار کوي جکترینه ماش مونږ ته ښیي جکترینه نمرې ښیي جکترینه ماش زمونږ څو ده 90,000 همدا رقم مین څه معنی ټیټترینه ماش ګورئ انټر کړئ ټیټترینه ماش دی وای 0 روپۍ ده دلته مور فنکشنز کې هم زښته زیات فورمولې دي ښه دلته هر یو چې کلیک کوئ دلته ګورئ نور ډېر زیات فورمولې دي خو دا ټول مونږ نه وایو ښه هغه مهمې مونږ وایو نورې په درد هم نه خوري تاسې هغه مهم چې تقریبا ما تاسو ته په نظر کې نیولې 40 یا 15 فورمولې دي چې هغه ډېرې مهمې دي نو ګورئ که چیرې غواړئ چې د دې کالم اندازه غټه کړئ څه کار به کولی ځای نه مو کش کوله که چیرې غواړو چې د درې واړو همزمانه اندازه غټه وړه کړو درې واړه به انتخاب کړو داسې به کوو که چیرې غواړئ دا رو چې څومره وي دا نور هم هماغومره په هماغومره اندازه غټ وړ کړئ یا خو دا چې ټول به داسې انتخابوئ او دې ځای نه به داسې کش کاږئ یا ټول همزمانه غټېږي وړېږي او که چیرې غواړئ چې دا رو چې څومره ده دا نور هم اندازه باید هماغومره وي دا رو انتخاب که او دلته چیرته لاړ شه فارمټ ته د څه شي ګورئ رو هایټ څو ده 28.5 دا به اوس ټول داسې انتخاب کړئ دلته به ورشئ فارمټ ته دلته رو هایټ څو 28.5 انټر که د دې رو په اندازه د نور رو هم چې شوي انتخاب شوی که چیرې داسې یو ټیبل ولرم ویډیو ډېره طولاني شوه که چیرې داسې یو ټیبل ولرم او ورته وایم چې 10
ټیبل به لږ خلاصه کړمه. غواړم چې دا ټول څه شي جمع شي. که چیرې غواړم چې دا ټول جمع شي داسې انتخابولی شو Alt پلس پلس. ګورئ اسانه شه که نه. ګورئ دا عددونه یې داسې جمع کړله لس 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 څو شوې؟ شل 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 څو شوې؟ داسې کې داسې جمع کړله. ګورئ اتیا و یو سلو شل 200 200 او څلوېښت 240 دا یې داسې جمع کړه. هم ورټیکلي راته جمع کړه هم هورزنټلي راته جمع کړله. فقط سایه انتخاب که Alt پلس پلس یا Alt مساوي دواړه یو شی ده ځکه پلس او مساوي دواړه په یو بټن کې دي. دا و د نن ورځې درس چې ویډیو هم طولاني راغله.